د هیواد په علمي او مسلکي برخه کې د کابل پولیتخنیک پوهنتون له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دی. دغه پوهنتون د هیواد نورو پوهنتونونو په څېر تل د افغانستان د آبادۍ او پرمختګ لپاره کادرونه تولید کړي دي. نن ستاسو پر غږ دا زیری ورکوي چې د افغانستان آبادۍ ته نورې مټې او نور بازوګان هم په مسلکي ډول چمتو شول. افغانستان نن د آرام ساه اخیستې ده. جګړې او ناامنۍ پکې پای ته رسېدلي. په واقعي معنا د افغانستان د بنسټونو رغولو او آبادۍ لپاره زمینه برابره ده. زه هیله من یم چې تاسو او ستاسو نور همکاران د خپلو زده کړو تر پای ته رسېدو وروسته د افغانستان د آبادۍ د بنسټونو د رغولو او د هیواد د زخمونو د مرهم کولو له کاروان سره یو ځای شئ.